سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي طالبانو د تاوتریخوالي په زیاتوالي سره یو وار بیا ثابته کړه چې په سولې باور نه لري. هغه ننګرهار کې د ګچو د کارخونې د 7 کارکوونکو د وژل کېدو پیښه غندلې ده. اروپایي ټولنه وایي افغانستان کې پر ملکیانو د اکثرو بریدونو مسؤلین طالبان دي. په کابل کې د دغې ټولنې دفتر له وسلوالو طالبانو څخه د تاوتریخوالي د ختمېدو غوښتنه کړې ده. ګلبدین حکمتیار وایي سبا به په کابل کې خپل لاریونونه پیل کړي. حکومت ویلي سوله ییز لاریون د هر افغان حق دی، خو هیڅ چاته به د لارو بندولو او تشدد د رامنځته کولو اجازه ورنه کړي. زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو تر کتنو وروسته دوحې ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوی ارزونې ښیي چې دا سفر د سولې پروسې په برخه کې ګټور و. او پر کابل پوهنتون د 5 برید کوونکو له جملې 2 تنه په اعدام محکوم شول. سترې محکمې ویلي چې په دې برید کې ښکېل 3 نور کسانو ته یې له 2 څخه تر 25 کلونو بند سزا ورکړې ده.